حضرت هیوه رحمه الله د خپل زمانه لوی محدث دی، مورې بوډۍ ده، په کور کې چرګان دي، د به چرګانو ته دانې واچولي، اوبه به ورته کېښودې، مور به یې خمسه ټکوله، راوله دلته به یې کنځلې وکړي، ته زما چرګانو ته دانې نه اچوي، ګزار به یې پرې وکړو. د به شاګردانو ته وایي چې ما دانې اچولې دي، اوبه مې یخې دي، خو مور مې نه پوهېږي. یوه ورځ یې راغله چې مور یې همسا را پرېښوده، د ده دا ننګې او تندې دا د وینو دارې ووالې، د منډې کړې، زرې دانې مانې واچولې. شاګردانو صلاح وکړه چې زموږ حضرت خو ډېر باادبه دی، خو موږ د خپل استاد له یو مشوره ورکوو، دی خو د دانې اچوي، خو چې موږ له مشوره ورکو. مشوره یې ورته ورکړه، وی حضرت چې ته دا دانې ور واچئ، اوبه کېږدي، بیا چې راځې د مور دې دروازې ته جرنده ولګوه، دا چې راشي دروازه کولاوي، تا پسې به نشي راتلی. حضرت په ژړا شو، زار و قطار یې ژړل، وی بچو کوم ما مور دروازې ته جرنده ولګوله، الله جل جلاله به زما په خوبونو جرنده ولګوي. وی څه مطلب حضرت په خوبونو؟ وی زما دا مور چې کله ما ته کنځلي وکړي، کله په ما ګزار وکړي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک ماله د شپې په خوب کې راشي، هیوه خفه کېږه مه خیر دی، ایبه مور دی ده، او چې په کوم ځای راله ګزار کړی هغه راله ښکل کي. نن سوچ کومه چې د دواړو جهانو سردار مبارک به ماله دا ځای په کومه طریقه ښکلي، چې مور نیکه وي بیا ته داسې بچي پیدا کړي. مور نیکه وه، شیخ زکریا ته پیدا شو رحمت الله علیه. مور نیکه وه، شیخ الیاس صاحب ته پیدا شو داسې نیک بچی. مور نیکه وه، شاه ولی الله صاحب ته پیدا شو. مور نیکه وه، شاه عبدالرحیم صاحب ته پیدا شو.